ګرانو دوستانو زه غوټۍ یم زما سلامونه او نیکې ښېرې ومنئ. ویلی شو چې په چین کې د کووید 19 ویروس ساري ناروغۍ د وقایې او کنترول لپاره د استوګنې ناحیې یو مهم ځای دی. اوس زه په بېجینګ کې د استوګنې په یوه ناحیه کې یم. په دې ناحیه کې د دغه ویروس او وبا د کنترول او وقایې لپاره څه تدبیرونه نیولي دي. په نننۍ ویډیو کې به له ما سره یې وګورو. د چین د استوګنې هر یوه ناحیه یوه کمیټه شته او تاسې کتلی شئ چې دا د دغه ناحیې د کمیټې نوم دی او دغه کمیټه د ځایي اوسیدونکو لپاره د خدمات دندې او د دې ناحیې د ادارې چارې پر غاړه لري. اوس زه به د دغه کمیټې دفتر ته ننوځم او د دې ځای د کارکوونکو د کار حالت وګورم. راځئ چې ځو.您好，您好，袁站长。哎，你好。我们居委会所有工作人员 موږ د استوګنې ناحیې ته د ننوتلو په دروازه کې د خلکو لپاره د امنیت ساتلو او د کووید 19 د ساري ناروغۍ د وقایې دنده پر غاړه لرو. د دې ساري ناروغۍ له رامنځته کېدو راهیسې له نورو ځایونو څخه بېجینګ ته بیرته راغلي کسان باید 14 ورځې کرانتین شي او موږ د دوی لپاره د ژوند خدمتونه برابروو. زه له بل ځای څخه د استوګنې د ناحیې ته راغلی یم او د کورنۍ غړي مو دلته راټول شوي دي. کله چې بېجینګ ته راغلو نو د 2 اونیو لپاره کرانتین و او په هغه موده کې د استوګنې ناحیې د ادارې کمیټې کارکوونکو هره ورځ د ټلیفون په وسیله له موږ څخه د بدني روغتیا او تودوخې پوښتنه کوله. و زما کوچنی لمسی په دې پوهیږي چې باید ماسک واچوي او بهر ته د تلو په وخت کې ما ته وایي چې بابا ماسک واچوه، ماسک د ویروس د مخنیوي لپاره دی. ویل کېږي چې د دغه وبا د خپرېدو په حال کې د چین د استوګنې په هره یوه ناحیه کې دغه شان تدبیرونه نیول شوي دي او داسې جدي تدبیرونه د دغه ویروس د خپرېدو لارې پرې کړي دي او په بنسټیزه توګه د دغه ویروس د وقایې کرښه جوړه کړې ده.